د کونړ مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلینو د شیګل ولسوالۍ د ګلۍ په دره کې د سلام مخابراتي شبکې د نوي سایټ پرانسته وکړه. د مسؤلینو په خبره دا سایټ به د ګلۍ درې او شاوخوا نورو سیمو نږدې 15,000 خلکو ته مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه وړاندې کړي. دغه سایټ چې په لسمه پروژه کې د وزارت مخابراتو د خوا نه د اطراف مالي ملاتړ باندې د افغان ټیلیکام د خوا نه دغه کېږي دا بشپړ شوی دی او ساختماني چارې او تخنیکي چارې ټولې رغول شوي دي. د ګلایي په ساحه کې چې دی دا نصب شوی دی او تقریبا د 15,000 کورنیو پورې خلک د دې نه برخمن شو، د دې نه به استفاده کوي او ستونزې به انشاءالله حل شي. ټول خلک انشاءالله د دې نه خوشحاله دي او په ضرورتونو او مشکلات یې رفع شو. بل پلو د افغان ټیلیکام او اترا مسؤلین وایي کونړ کې لا هم د لسمې پروژې اړوند په ګڼو سایټونو جوړولو کار جریان لري او په نږدې وخت کې به د کونړ په نورو سیمو کې هم له مخابراتي اسانتیاوو محرومې سیمې تر پوښښ لاندې راشي. په کونړ ولایت کې دوی سیټونه دي چې د هغې د جملې نه دا دویم سیټ دی چې موږ افتتاح کوو. نو انشاءالله په آینده کې دغه نورې چارې ماتیا فیصده تکمیل دي د پاتې سیټونه انشاءالله په نږدې وخت کې به هغه هم افتتاح شي. مخابرات وزارت د مخابراتي خدمتونو تنظیم اداره اترا هغې په مالي لګښت په کونړ ولایت کې دوی سایډونه د هغه سیمو لپاره منظور شوي دي چې مخکې پکې مخابراتي خدمتونه نه وو او یا پکې ضعیف وو. نو هغې د جملې څخه یو شیګل ولسوالۍ د ګلایي سایټ دی. انشاءالله چې راتلونکي به ولس ته هغه خدمات وړاندې کړي. د پایې په ودرولو باندې ډېر راضي وو او ډېر پرې خوښ وو او ډېر اسانتیاوې موږ ته ملاو شوله. دا چې د کونړ ولایت کې زما خو د فایبر په باره کې کار روان دی. بخش کې 3 پایګانې مې لګولې چې د هغې د جملې نه یوه پایه دا 0.950 د ګلایي په ساحه کې ده او اوس خدمتونه پوره شو، کار اخلاص شو او خدمت ته وړاندې شو. د یادولو وړ ده که په کونړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د لسمې پروژې چارې سرته ورسیږي، د کونړ اکثره اوسیدونکي به مخابراتي او انټرنیټي اسانتیاوو ته لاسرسی عمومي